په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وژنې د پیښې وروسته د یادې ادارې مرکزي څانګه نن په سخته امنیتي څارنه کې پرانیستل شوه. په دغه مهال د عبدالولي خان پوهنتون رئیس ډاکټر جانزیب خلیل مشال ریډیو ته وویل تاسو ګورئ چې دلته سکیورټي ښه مناسب انتظامات دي، نو زما یقین دی انشاءالله بل خلک پوه شوي هم دي په دې خبره باندې چې کومه دا واقع شوه نو دې نه خلکو سبق هم اخیستی دی. انشاءالله داسې واقعات به بیان کړي. دغه پېښه وه غمناکه دردناکه پېښه وه او د هغې په رڼا کې موږ خو دا وایو چې ښه سکیورټي انتظامات څومره سکیورټي چې مخکې وه نو هغې په دسګونه سکیورټي ده، نو انتظامات خو شته دی. تاسو په خپله هم ګورئ، موږ خپله هم لټیو، انشاءالله کوشش به کوو. ولې چې یو پلار د خپل بچو په درد باندې پوهېږي، نو دا زموږ بچي دي، د دوی په درد باندې پوهېږو. موږ څونه دردمند شوي یو، هغه خدای ته علم دی، موږ ته علم دی، نو موږ به څنګه غواړو چې یاره موږ به خپلو بچو دپاره انتظامات نه کړو. په عبدالولي خان پوهنتون کې مې د یو څو زده کوونکو نظرونه هم راټول کړي دي او دوی وایي پکار ده د پوهنتون انتظامیه او امنیتي ادارې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. او خوشحاله ډېر زیات چې یونیورسټي کلاو شوه، خو خبره دا ده چې زموږ پیرنټس ډېر زیات ټینشن کې وو. خو دا نه چې لکه مطلب چاله هم داسې دغه نه پکار چې هغه یو سټوډنټ داسې قتل وکړي. حالانکه یې پکار چې حکومت لا مطلب پولیس والے ورکړی وي، هغوی به خپله هغه سره خپل دغه کړی وی. داسې چاته هم اجازت نشته چې داسې یو کس بغیر د څه پروف او داسې قتل وکړي ولا او دومره بېدردي سره بیا. لومبۍ خو راته والد صاحب وویل چې نن لومبنۍ ورځ ده، هسې نه چې نوره څه واقعه پکې وشي تاسو مه ځئ. خو به هر حال زه راووتم، ما ورته ویل نه مورې هېڅ هم نشته، او مور راته ویل ګڼې ته به نه ځئ، سیاسي پارټو سره به تعلق نه ساتئ. او زموږ دا چې کوم یونیورسټي دی کې دا سیاسي پارټیانې دي، نو دوی په مختلف قسم دغه جوړی لکه حالات خراب جوړی زموږ په دې یونیورسټۍ کې. زموږ سبقونه خراب کړو، زموږ ټایمونه خراب کړو. بل سر لکه دا زه اوس روژه راله، دې روژه کې موږ ته ډېر زیات تکلیف وي په د سبق په ویلو کې. هلته به روژې موږ به سبقونه وایو. د مردان د پولیسو مشر میا محمد سعید وایي د مشال خان په وژنه کې ککړ 50 کسان یې نیولي دي او د دغه پیښې د مرکزي ملزم د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. ورجی مین کس هغه چې کم فایر وکړي و د چا د لاسه د مشال ډیت شوی دی، چې کم عارف دی د دې د تقریر د هدا پورې چې کم رول دی او ښکاری په ویډیو کې هغه په بنیاد باندې بالکل هغه اشتهاري شوی دی او هغه خلاف موږ مختلف ځایونو کې چاپې والي د هغوی چې کوم ځای کې د رشدارانو او صرف دا خبره موږ ته اندازه کېږي چې هغه چېرته په ټرایبل ایریا کې روپو شوی دی. موږ هغه پسې لګیا یو، انشاءالله ډېر زره چې موږ تقریبا 57 کسان ګرفتار کړل، انشاءالله یو کس هم ګرفتار شو.